السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه جی خیر دی؟ عظمت خیر دی خیر واسه تیری خیر تاسو کنه خیر دی. تکلیف خو مې در نه کو. ها ها مننه خوشاله اوسئ. څنګه تاسو خیریت دی؟ واسه تیریږي ماشاءالله ښکلې. ها ها خوشاله اوسئ. که تاسو ولې دلته ورکړئ ولې ماشاءالله ښکلې مخ خپله مړه ګرم کړې دی ښه که نه. عظمت ته ښه بخپله دوکان ښه روان دی. بس دغه شین چای دی نو بس قبول یې کړه دغه مړه الله دې ستاسو عزت وکړي. پخوا به څومره ښکلی وخت لکه پخوا به چې دغه هغه پخواني مخ ماته یاد شو دی ټیک ټاک د دور کې خیال دی مخکې به دغه چایونه ګپ شپ به حجرې به وي. نور خیر دی؟ څنګه راغلی وي بس خیر خو ضروري خبره کوم خو دې ګوټ نه پس ګوټو ته وکړه خیر. ها ضروري خبره دا ده خدي یو ګوټ به دې بل کړی مړی دین خلی او که نه مړی تازه که غني یو لږ ساعت یې پرېږدئ. داسې کار و چې د واده وینا له راغلی یم. ماشاءالله مبارک دویم واده دی مبارک شه. زما نه دی زما یو وراره دی د هغه واده دی او ما وی چې زما داسې خواږه ملګري دا به زه دا ممکن دی چې زه به هغې ته نه وم او زه به واده دغه شان به د وراره زموږ واده به کېږي او دوی به پکې نه راځي. دا د منلو خبر ده. هلکه بیا خو ځو ښه د غني د وراره واده دی دا غټه خبره ده که نه چې وراره یې واده ته ورسېدو ګاډي باندې ولسېرې هم دغه کوو واده کله دی تپوس واده کله دی او قرآن علی نو زه به دومره خفه یم که نه دومره نه خامخا مونږ خو په دې ودونو پسې ګرځو چاولې پکې دا چاولې ډېرې یادې شوي دي یورپ کې هم لس کاله وشو چاولې هم نه دي خوړلي پردی خاص کر د مومندانو خیراتونه په لاره تېرېدم یو کس راله مخې له راغی جمعه خان زموږ د کلي وایي چت روان یم ځم ملګرو ته واده وینا کوم زما د وراره ما ته ته دې وخت کې هغوی ته څه وایې څه حاجت ما یې نه غوسه شوم ته الټه ما چې ملګرو ته زه وینا ونه کوم چاته نور به چاته کوم دا خو زما د زړه ملګري زه به تاریخ وښیم قرآن علی نو بیا به خفه یم ډېر سخت به خفه یم زه به خفه یم خفه به یم خفه قرآن علی خفه به یم انشاءالله خامخا به راځئ. ته اوس کومه تاریخ دی لکه موږ هم خپل لغه ته داسې ته میری ته یری نه یو خبر درې میهې دي پکې درې میهې دي زه خو د کار نه ورته چوټي کو چوټي دیګونه دي لس دیګه دي لس د مردان نه ول خلک راځي نو اواړه دي ګونه دي او کنه غټ دي ګونه دا 400 والا دي ګونه دي 400 والا 15 دي 15 نارمل غټ درز غوبل به چکړې چاولې دي او خه مزیدار چرګان دی وای کله دی غنی دا واده کړه ګوټ کوم نو ګوټو غنی څه چرګا چرګ نه چرګان او خبره زمون کلی کې ته سوي چې کله واده غنی ډیرانه واړه با دا خلکو دسه وایا خلک بیا پويږي چې پکې سری پکې موږ چا مرګره ته اجازه خیرات راځه ډیرانه پکې پخ کړي ډیرانه په چرګ په ډیران کې ګرځي کنه زمونږ د پروګرام بدرې سپیشلی کسان په پکې ډیر زیات نه کله دی دا کله دی زما ورواره چې دینو تقریبا اوس د 10 ورځې شو پیدا شوی دی کنه نو ان شاء الله چې دا 25 کال شي مونږ ولنټه خیره واده به ان شاء الله مطلب 25 کال پکې او جی 25 کال دی خو ان شاء الله خامخا به راځي قرآن له بیا به خپای اے خبر اورا وای ولګه کنه مانا اے ولې خامخا به راځي قرآن له بیا به خپای خامخا قرآن له خپای 25 کال بعد نو ماوی خبره کوم یو خبره تکو دا دی ولنه وراره دی څنګه اولانه ده کنه اولانه دی خو ماوی زکه ناګیده دی وراری ما وته د کار نه چوټي ولیکه الګ بارو باسا صرف دادا چې زما په لار مې ولک تاسو په سر ملار کې الک سره جګړه وکړه ما نه هغه ته چې ما وینا نه کړې نو زه دغه شم دا دی وراره ته دونه خوشاله دی کنه چې وادي مولا وکړو ورسي ولا برابر کړه اله نن وشو و مې وکړه چې باغی له درشو لسم مرزه ده لسم غپ نه ومه کې باندې جواب ویلې کنه واوړي نه واده وینا چې کول ما اول زما خپل ملګرو ته نه ویلې بل چاته اول نشم ویلې غری هغه دروازه الکور پسې بار لیو باسا قرآن له خپه بم د جمعې مرز به جمعې رس ما د کلندر کتل دی د جمعې رس دا
پسې راښکته نه شي ځه غني د جمعې ورځ به وي د خیره او 2050 کې د جمعې ورځ به وي سړی وباسه ځه کوجم دی راځي به ښه ټیک ده ځه جي ښه انشاءالله. صحیح ده جی. اوکې خوشاله اوسئ قدرمن شي خفه نه شئ ښه راځئ به خامخا الله سم ملاوېدل ډېر پکار غني ټیټ دې زمونږ ځای نه 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 خفه نه شئ منه الله صحیح ده ډېره مننه